بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به کامل وي. قدرمنو، له ډېرې مودې راسې زه وینم چې د ډاکټر جاوید اقبال په کلینیک برد ورشخیله مټه سوات کې د مختلفو نظریو ملګري راغونډېږي چې ټول ملګري د یو کلي اوسېدونکي دي. هر څوک د دوی سیاسي نظریات بدل دي، خو بیا هم روزانه هر مازدیګر راټولیږي او سماجي او سیاسي ګټور بحثونه په شریکه کوي او د معاشرې په ستونزو شریک نظر ساتي او په سلا مشوره هر ستونزې له حل راوباسي او له ډېرو مدلل تنقیدونو باوجود خپله وروري قایمه دایمه ساتي. همدغسې د ولس سره ښېګړې جاري ساتي. زما په نظر کې دا یو داسې نایابه مجلس دی چې ډېر کم لیدلی کیږي. راځئ چې د دوی پیژنګلو او تاثرات د دوی د خولې نه واورو. افتاب خان، خپله پیژنګلو او د دې مجلس مطابق څه تاثر ورکول غواړي ولس ته او زموږ د مشال ټي وي مینوالو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همدرد صاحب ستاسو او د مشال ټي وي ډېره زیاته مننه. افتاب شهباز نوم لرم او د پیپل پارټۍ یو ادناک کارکون یم. زه به د عباسیم صاحب په دې شعر باندې شروع کوم. ارشاد وایي: زه د خپل سر د قاتلانو سره مینه لرم، زما انداز د نورو خلکو نه بدل ښکاري، نه زور منم نه زر منم نه عقل و فهم منم، یو محبت راته د هرې پیښې حل ښکاري. زه به خپل تاثرات په دې شکل کې پیش کړم همدرد صاحب چې تاسو به خیال کړئ په دې کلي کې او په دې علاقه باندې ځای په ځای باندې مجلسونه کیږي، خو زمونږ دا غونډه د دغې نورو خلکو د غونډو نه ورته زه یو قسمه بدله ګڼم او ځانګړتیا یې د نورو نه ځانګړې ګڼم. بالکل جی. هغه په دې وجه باندې چې زمونږ په دې مجلس کې خو یو مختلف موضوعات څېړلی کیږي. موږ دا په دې بحث کوو چې فضل الرحمن صاحب درنه لګوي او مارچ کوي. آیا دا مارچ د جمهوري اصولو کې دننه دی؟ دا به جمهوریت ته وده ورکړي که دا به جمهوریت ته نقصان ورکړي؟ آیا مولانا صاحب په خپلو مقاصدو کې کامیاب شي که ناکامه به شي؟ دغې ناکامتیا به څه اثرات دي؟ آرمي چیف ته کوم ایکسټینشن ورکړی کېږي دا ایکسټینشن به ښه وي که بد وي د ملک دپاره؟ آیا محمود خان چې وزیر اعلی جوړ شوی دی د علاقې له کم پراجکټونه راوړلي او دې علاقې ته به د هغې څه اثرات کېږي؟ نو موږ مختلف موضوعات څېړو. یوه خبره دا ده. دویمه اهمه خبره دا ده چې دلته کم بحث کیږي هغه د اخلاقي په اخلاقیاتو کې دننه کیږي. موږ په یو بل په نظریو باندې یو بل په پارټیانو باندې سخت تنقیدونه کوو او هغه بیا برداشت کوم. دغه برداشت هم په موږ کې سوی چې خپله وروري ورسره قایمه دایمه ساتو. بل اخري پوینټ به زه دا وکړم چې دلته یو پیغام موږ ورکوو. پیغام څه دی؟ چې موږ خو د مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتو، خو موږ دا وایو چې دغې سیاسي ګوندونو موږ تقسیم کړي نه یو بلکې موږ یې را یوځای کړي یو. نو سیاست د تقسیم نوم نه دی، سیاست د اتفاق او اتحاد نوم دی. سیاست د نفرت نوم نه دی، سیاست د مینې او محبت نوم دی. سیاست په یوازې باندې د مسلې د حل د راوستو نوم نه دی، بلکې سیاست په شریکه باندې په یوه خبره باندې مرکه کول، په هغې باندې بحث کول او د هغې د حل د راوستو نوم دی. ډېر ښکلي خیالات افتاب خان. ساجد علي ابوتلتان کوم چې معروف کارم نګار هم دی، لیکوال دی، هغوی ته به راځو چې ستاسو سره خپله پیژنګلو هم وکړي او د دې مجلس باره کې خپله رایې ستاسو سره شریکه کړي. حمید الرحمن صاحب ډېره زیاته مننه. برید روشخیلي اوسېدونکی یم او دا زما د کلي وروڼه ملګري دي ټول. پخپله زه د پي ټي آی سره تعلق پاتې شوی دی. فلحال زه په نظریاتي پي ټي آی باندې شمارېږم او د موږ نظریه او سوچ او فکر دا هر څه په خپل ځای باندې. او زه یو په بل اړخ ځم چې هغه زمونږ د پښتونولي د روایاتو په اړخ باندې ځم. د بده مرغه زمونږ حجره مرکه زمونږ دا سیستم ختم شوی دی. پښتونولي په خپله باندې یو جمهوریت و، خو اوس دغه جمهوریت د خوشقسمتۍ نه چې زمونږ داسې ملګري راغونډ شوي دي څنګه چې افتاب خان بیان کړل چې خو په مدلل بحثونه کېږي، په خپلو ستونزو باندې بحث کېږي او دغه ستونزې موږ دا پیغام ورکول غواړو چې زمونږ نظریات دغه چې هر څه دي راځي چې راغونډ شو د دا ټول ملک چې څومره ستونزې دي په شریکه د ولس په شریکه وکړو او دا د هر ګوند سړی او د هر نظریې سړی د دې معاشرې نه د غربت لعنت چې دی دا د ویښه وباسو، د جهالت د ویښه ختم کړو، د نفرتونه د ویښه وباسو او د دې ملک چې دی په صحیح معنو باندې د دې داسې تعین جوړ کړو، یو داسې پلیټفارم باندې د ملک دغه کړو چې هر سړی ځان ته
د ملک او د قام ښه وګړی او یو محب وطن شهري ووي. ډېر زیاته مننه. سید احمد استاد صاحب ته به راځو، کوم چې د پی ټي آی ورکر دی چې هغوی د دې مجلس په اړه کې څه رایې لري. زما نوم سید احمد دی، د بردرشهر میلګا اوسیدونکی او د پی ټي آی پارټۍ سره زما تعلق دی. زه به دا ووایم چې دا جمهوریت یو بهترین قانون دی، یو بهترین عمل دی، خو چونکې موږ جمهوریت ونه پیژنو تر اوسه پورې او موږ خلک برداشت کوو، خو چې موږ خلک برداشت کړي نو انشاءالله جمهوریت به قایم پاتې شي. که ته ما ومنې زه به تا ومنم، که ته ما نه منې زه به تاسو ومنم. دا خبره ده. جمهوریت خو اصل کې د یو اتفاق اتحاد یو نوم دی، خو دلته موږ جمهوریت له هغه شکل ورنکو کوم چې د جمهوریت خپل سوچ دی د ملک او ترقۍ دپاره، د قومونو د بیدارولو دپاره، د تعلیم او تربیت دپاره. موږ راځو دلته د رورۍ په شکل کې د یو مثبت سوچ په شکل کې کینو او د فلاح او د بهبود او د علاقې له د یو ښه سوچ کوشش کوو چې داسې یو سوچ موږ وکړو چې د ملک او د علاقې ته او د کلي ته خصوصا ترقي راشي او دا خلک اسوده حاله شي. ډېره مننه. زه ستاسو شکریه ده کوم، تاسو مو له موخه راکړه. شکریه. ډاکټر جاوید اقبال صاحب ته به راځو. قدرمنو، دا ټول ملګري د مختلفو نظریو ملګري چې هر مازدیګر لکه د بچو خپلې مور ته راټولیږي، هغه شخصیت ډاکټر جاوید اقبال صاحب دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما تعارف زه د برې درشخیلې ډاکټر جاوید اقبال د قوم وطن پارټۍ سره تعلق لرم او د برې درشخیلې د سوات اوسیدونکی یم. نو الله دې دا ټول په عزت سره ساتي. زموږ د څومره پارټیانو ملګري چې راغونډېږي، اوس په دې وخت کې آفتاب شهباز خانم دی، ساجد خانم دی او سید احمد خان استاد صاحب هم دی. دې نه علاوه موږ سره جماعت اسلامي والا هم زموږ رونه راځي او جماعت علما والا پکې هم راځي او ان پی والا پکې هم راځي. خو الحمدلله څومره پارټیانې چې دي د ټولو پارټیانو ښه سنجیده کم کسان چې دي هغه ټول راځي دلته کې زموږ یو ځای کینو. په ما کې داسې خوبیانې خو نشته، خو دا کم چې راځي دا په خپله درانه خلک دی، عزتمن خلک دی او په سیاسي خبرو باندې دوی ډېر پوه دي. نو دوی چې هلته راځي نه دا زما دپاره د فخر خبره ده. نو په دغې لحاظ باندې موږ یو بل له عزت ورکو، احترام کوو. نو موږ دا نه علاوه د دې ناسته زموږ د ډېر وخوشو. حالانکه انشاءالله که خیر زموږ د پارټیانو چې تنظیمونه جوړ شي نو بیا به که خیر یې موږ انشاءالله آینده الیکشن کې هم دغه شانتي یو ځای به کینو، کرسۍ به ولګولي او زه دې خپل ټول وروڼو ته څومره پارټیانو والا چې دلته موږ راځو کینو نو زه دوی ته سلام کوم، ځکه چې موږ د ټول دا موږ تنګ نظرۍ سره موږ دلته نه کینو، موږ په وسیع نظرۍ سره کینو. او سیاست نوم چې دی خدمت دی. خدمت موږ دا وایو چې د قوم دا زموږ د خپل علاقې له به د خپل کلي له نه څه وشي نه لکه دا به ډېره ښه نو موږ به انشاءالله د هر یو دا کوشش ته که خیر او دا به انشاءالله زموږ دا روحي قایمه دایمه. په آخر کې زه د مشال ټي وي کتونکو ته بیا زما طرفه د مینې سلامونه او همدرد صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه چې موږ له دومره مقرره کړه وخت راکړو. نو زه ستاسو بیا هم شکریه ادا کوم. الله دې ښه ده او بل لره. مننه جي. د دوی پیغام او تاثر هم تاثرات تاسو واورېدل چې سیاست د اختلاف نوم نه دی، دا د مینې، محبت، د خدمت، د جذبې نوم دی. هر ځای کې دا محفلونه قایم شي، هر ځای کې د ولس ته ښېګړې ورسي، هر لوری هر خوا د مینه شي. هیله لرم چې ډېر زیات خوند به تاسو د دې خبرونه اخیستی وي. زموږ دا خپرونه سرته رسي. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.